نن د غني خان ورځ ده او په هغه باندې خبرې اترې دي. د هغه شعرونه موږ اورو، د هغه شعرونه خوښوو. هغه د جذبې شاعر دی، د رنګ او نور شاعر دی، د رڼا شاعر دی، د سیوري شاعر دی، یا د رڼا او د سوري مصور دی. یو ښه سنګ تراش دی، یو ښه فنکار دی، یو ښه هنرمند دی. او هغه ته موږ د جذبې شاعر هم ویلی شو، د جنونو د جانان شاعر هم ورته ویلی شو. د هغه د مرګ او د تصور ځان له یو دنیا ده او هغې چې کومه شاعري کړې ده نو هغه یې د زړه د تل نه کړې ده، ځکه په هر زړه باندې اثر کوي. هغه که سندرغاړو ویلې ده نو هم اثرناکه ده، او که په کتاب کې څوک لولي نو هم چې دی نو هغې ته هغه خوند اخیستی شي کوم چې د غني خان د تخلیق په دوران کې د خپل کرب نه تېر شوی دی. نو د هغه اذیت نه چې کوم دی نو هغه خپل لوستونکي هم راتېروي. دغه شانتې هغه که د سیاست عملي سیاست کې هغه برخه اخیستې ده، چونکې هغه د یوې لویې ونې څانګه وه که نه، چې کله کله د غني خبرو مه اوره وروره دی هم دی د لویې ونې څانګه. هغه لویه ونه څانګه چې وه نو هغه لویه ونه چې وه نو هغه باچا خان و او دا څانګه په خپله غني خان و. نو د ده خبرې اورېدل چې دي نو هغه زموږ دپاره د فکر باعث دي، د سوچ باعث دي، او باید چې په هغې باندې سوچ او فکر وشي. نو که هغه عملي سیاست کړی دی نو هغه ادبي سیاست هم کړی دی. ادبي سیاست هغه په هغه نظمونو کې کړی دی کوم چې هغه د قوم او د وطن دپاره یا د بچو دپاره ترانې لیکلي دي، یا د کارغانو مارغانو په شکل کې هغه ځناورو باندې نظمونه لیکلي دي. نو په هغې کې علامتي طور چې کوم دی نو هغه خپل ولس ته مخاطب دی او په هغه رنګ یې پوهیږي څنګه چې د یو شاعر د یو مفکر وظیفه وي چې هغه خپل ولس په صحیح معنو کې لارې ته راولي او ولس سره د ولس په ذهن کې په ژبه کې خبرې وکړي. نو دغه هغه ته عوامي مقبولیت هم حاصل دی او د ادبي خلکو د انټلیکچوال خلکو هم هغه یو شانتې خوښ.